مشکو د انبرو دا دکان د خدای لري، محفل د خدای قایم ساتي، یاران د خدای لري. که مونږه دا د ځمکې خلک نه ګڼي د ځمکې، خو مونږه بېنوا نه یو، اسمان د خدای لري. شاید چې په دنیا کې د خندا تصور نه وی، شاید چې په دنیا کې د خندا تصور نه وی، خو بس دا لیوني او ماشومان د خدای لري. په دې چې بې ارمانه ژوند په ژوند کې حساب نه دی، په دې چې بې ارمانه ژوند په ژوند کې حساب نه دی، د هر سړي په زړه کې یو ارمان د خدای لري. شاکره دا دنیا که د آباده خو په دوی ده، شاکره دا دنیا که د آباده خو په دوی ده، شاکره معشوقې او عاشقان د خدای لري. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ملګری شهاب بخاري. یو ځل بیا د فیسبوک د لارې د سوشل میډیا د لارې بالکل نیغ په نیغه ملګرو پروګرام ګورئ. تاسو ادبي غورځنګ په ادبي غورځنګ کې ستاسو سره بیا نیغ په نیغه یم، تاسو ته مخاطب یم. ګرانو کتونکو، څنګه چې ادبي غورځنګ تاسو ته پته د ملګرو وخت په وخت په شاعرانو ادیبانو پسې ګرځي او د خوند رنګ شعرونه ترې ریکارډ کوي او پروګرامونه ترې ریکارډ کوي او بیا تاسو ته د سوشل میډیا د لارې وړاندې کوي او په دغه غرض چې تاسو ته خوندونه واخلئ، تاسو ته سور واخلئ. نن هم را سره په ادبي غورځنګ کې ډېر ښکلي، درانه او قدردان ملګري موجود دي، ډېر ښه شاعران دي، زلمي شاعران دي. په دغه هڅه راغلی یم چې ستاسو دپاره د پروګرام ریکارډ کړم او تاسو ته وړاندې کړم. شالم بابا سیری کلي ته راغلی یم، چېرته چې کشور علي کشور صاحب ژوند کوي او چېرته چې عمران الله شباب ژوند کوي، کوم چې زموږ د ادبي غورځنګ د ټیم حصه هم ده. نو د هغوی سره به نن ستاسو خبرې اترې کوو، په تاسو باندې به شعرونه اورو. نو راځئ چې د دغه ملګرو سره ستاسو ملاقات وکړم. کشور علي کشور صاحب ډېره زیاته مننه کوو، ادبي غورځنګ له تاسو وخت ورکړو راغلی. زموږ سره نن په ادبي غورځنګ کې مېلمه یې په دې خپل پروګرام ادبي غورځنګ کې جي تاسو ته ډېر زیات هرکلی وایم. زیاته مننه بخاري صاحب ستاسو د ادبي غورځنګ د ټول ټیم، عمران الله شباب صاحب چې دلته راغلی او دومره وخت هم ویستو، بیا دې غره ته راغلی دلته ما پسې. نو ډېره زیاته مننه او ملګرو هم ډېره زیاته مننه چې خپل قیمتي وخت یې دلته راکړو. دا پروګرام یې چې کوم دی ښکلی یې وله ورکړه او بختور یې کړو او دغه لږ ساعتونه چې کوم دي دا یې مزیدار کړه، د خوند رنګ یې کړه. ډېره زیاته مننه. ملګرو عمران الله شباب را سره هم ناست دی، شباب صاحب ته هم په خپل پروګرام کې ډېر زیات هرکلی وایم. مننه بخاري صاحب، ستاسو هم مننه او د ادبي غورځنګ چې دومره په مصروف وخت کې مونږ له وخت راکړو او په ادبي غورځنګ کې مونږ شامل کړو. ډېره مننه. کشور علي کشور صاحب غواړم چې د ادبي غورځنګ د مینانو سره خپله لنډه پیژنګلې وکړو. کشور علي کشور مې نوم دی، د کوز درې یم، شالم بابا اوسېدونکی یم، 12 مې تعلیم دی او شاعران مې خوښي، شعر مې خوښي، مینان مې خوښي. د شاعرانو سره چې کوم د محفل کې ناسته پاسته مې ډېر زیاته خوښي. مننه کشور صاحب، اول خو ډېره زیاته مننه ستاسو. غواړم چې د ادبي غورځنګ مینانو ته تاسو خپل کلام چې کوم دی ډالۍ کې. غزل نه مخکې ورته یوه خطه ووایم بخاري صاحب چې جانانه د اشلېدلې لوپټې دې ټولې راکه، جانانه د اشلېدلې لوپټې دې ټولې راکه، زه نوی منجور شوم مزار له څو جنډې تې جوړومه او سوری سوری دانې د خپل اوښکو را سره دي، سوری سوری دانې د خپل اوښکو را سره دي، خو یو تار د زلفو راکه نو تسبیح تې جوړومه. یو څو شعرونه دي چې شعر یم غزل یم حافظه کې زندگی کوم، شعر یم غزل یم حافظه کې زندگی کوم، چې غم یم نو خامخا په زړه کې زندگی کوم، شعر یم غزل یم حافظه کې زندگی کوم، چې غم یم نو خامخا په زړه کې زندگی کوم. او روره بې جانانه ژوند بیخي کولی نشم، روره بې جانانه ژوند بیخي کولی نشم، روره یو غمی یم په ګوتمه کې زندگی کوم. مننه. زمانه مولا جانه په قلار باندې کښېنه، زمانه مولا جانه په قلار باندې کښېنه، آزادت می خوار یم میکده کې زندگی کوم. او چې زه د خپل نهر نفس د قبضې نه وتی نشم، چې زه د خپل نهر نفس د قبضې نه وتی نشم، نو بیا د دام دانه یم په دوکه کې زندگی کوم. شپونکی یم دا وخت رانه یو ښکلی لرې باسي، شپونکی یم دا وخت رانه یو ښکلی لرې باسي، رمه ګډې سرومه په میره کې زندگی کوم. غزل دی بخاري صاحب چې درد او درمان ساتي نور کار نه کوي، درد او درمان ساتي نور کار نه کوي، باڼه او چشمان ساتي نور کار نه کوي. محفل خطو د ټقارې د تسبوی خیجي، محفل خطو د ټقارې د تسبوی خیجي، دا پیر غرق شوی مریدان ساتي نور کار نه کوي. مننه. او د پلار نیکه جایداد مې وبایلو ته څه خبرې یې، د پلار نیکه جایداد مې دوړه کو ته څه خبرې یې، په مخ دوزخ مې جانان ساتي نور کار نه کوي.
د پلار نیکه جایداد د مې دوړه کو ته څه خبرې په مخ دوزخې مې جانان ساتي نور کار نه کوي اومه ځواني په تاړاقو غرمو وپخېده اومه ځواني په تاړاقو غرمو وپخېده دا د کوچي بچی خان ساتي نور کار نه کوي او زمونږ د کلي خان د کونډې کندو کور ته راوړو زمونږ د کلي خان د کونډې کندو کور ته راوړو جوبلي او مرګ له مخروران ساتي نور کار نه کوي او دا سړی سم په چا مین دی ته څه خبرې دا سړی سم په چا مین دی ته څه خبرې حجره رباب منګې یاران ساتي نور کار نه کپړه ډوډۍ ورله په سپینه ډاګه خدای ورکوي کپړه ډوډۍ ورله په سپینه ډاګه خدای ورکوي کشور کوڅه د خپل جانان ساتي نور کار نه کوي کپړه ډوډۍ ورله په سپینه ډاګه خدای ورکوي کشور کوڅه د خپل جانان ساتي نور کار نه کوي جګرانو کتونکو دا کشور علي کشور صاحب تاسو واورېدو یقینا تاسو بعد د شعرونو نه ډېر زیات خوندونه اخیستې وي په دې ګس لاس را سره عمران الله شباب هم ناست دی نو غواړم چې لاول ستاسو سره خپله پېژنګلي وکړي او بیا درته یو مزیدار شان کلام وړاندې کړي مننه جی عمران خان نامه لرم شباب مې تخلص دی د خونانو بابا اوسېدونکی یم او فرسٹ ایئر گورنمنٹ ڈگری کالج خانپور کې سبق وایم مینوالو سره به شعرونه شریک کم یو قطعه ده چې لالی استاسو د ښار تنګې لارې تنګې کوڅې لالی استاسو د ښار تنګې لارې تنګې کوڅې دا د نفرت په دوړو خړې ړنګې ړنګې کوڅې لالی استاسو د ښار تنګې لارې تنګې کوڅې دا د نفرت په دوړو خړې ړنګې ړنګې کوڅې راشه د مینې ملنګان پکې اوده پراته دي راشه د مینې ملنګان پکې اوده پراته دي زمونږ په کلي کې دي مستې او ملنګې کوڅې همداسې دی چې زما د زړه په پرهرونو باندې خپې کېد او خواله راشه زما د زړه په پرهرونو باندې خپې کېد او خواله راشه په دغه دنګو دنګو غرونو باندې خپې کېد او خواله راشه زما د زړه د محل ټولې دروازې ماتې کا سم د دې خلقو د نظرونو آینې ماتې کا داسې خمار شه د ساقي لاس کې پیالې ماتې کا په دې برسیر برسیر جامونو باندې خپې کېد او خواله راشه زما د زړه په پرهرونو باندې خپې کېد او خواله راشه دلته کې ساز نشته سر نشته موسیقي ورکه ده دلته د هر چا نه خدایږو زندګي ورکه ده د میکدې پته والله چې له ساقي ورکه ده په دې اوتر اوتر نظرونو باندې خپې کېد او خواله راشه زما د زړه په پرهرونو باندې خپې کېد او خواله راشه دلته پساندو په نغمه باندې بیخي پابندي دلته د مینې په نامه باندې بیخي پابندي دلته د عشق په نظریه باندې بیخي پابندي په دغه ټولو رواجونو باندې خپې کېد او خواله راشه زما د زړه په پرهرونو باندې خپې کېد او خواله راشه د عشق طبیب ته به د عشق بیمار چرته رسي چې پرې روان یې وایه زه دغه لار چرته رسي ستا قد قامت ته مړه دغه چینار چرته رسي په لوړو لوړو قامتونو باندې خپې کېد او خواله راشه زما د زړه په پرهرونو باندې خپې کېد او خواله راشه بل بندی چې دغه د ظلم تیاره ختمه که رڼا خوره کا دغه د ظلم تیاره ختمه که رڼا خوره کا د مینې چغه په دې ټوله پښتونخوا خوره کا د ظالمانو په کورونو کې وبا خوره کا د جنگ پرستو په سرونو باندې خپې کېد او خواله راشه زما د زړه په پرهرونو باندې خپې کېد او خواله راشه د دې زړه ستړي ژوند حالونه درته څنګ ووایم او د دې خلقو پیغورونه درته څنګ ووایم شبابه ته وایه شعرونه درته څنګ ووایم په دې سکڼیو ماښامونو باندې خپې کېد او خواله راشه زما د زړه په پرهرونو باندې خپې کېد او خواله راشه په دغه دنګو دنګو غرونو باندې خپې کېد او خواله راشه زما د زړه په پرهرونو باندې خپې کېد او خواله راشه نښې مې ځان سره اشنا ستا د لاسونو ایښې نښې مې ځان سره اشنا ستا د لاسونو ایښې په کتابونو کې مې پاڼې د ګلونو ایښې او ستا په یادونو مې د زړه داسې سینګار کړی دی ستا په یادونو مې د زړه داسې سینګار کړی دی لکه چې چا وي مات بنګړي په مزارونو ایښې جګرانو کتونکو دا و کشور علي کشور صاحب او عمران الله شباب صاحب تاسو واورېدو یقینا د دوی د شعرونو نه د دوی د کلامونو نه به تاسو ډېر خوندونه اخیستي انشاءالله بل پروګرام کې به د یو بل شاعر ادیب سره کینو تر دې دمه ډېره زیاته مننه چېرته چې هم یې ښاد اباد او بریالي اوسئ خپل ورور شهاب بخاري له سره د خپل ټول ټیم اجازت ورکوي د لوی الله په امان